یو ورور پوښتنه کړې ده چې حدیث کې راغلی دی چا چې سبحان الله وبحمده سهار او ماښام ویو 100 کرتې د هغه به ټول ګناهونه معاف شي اګر که د دریاب د زګ په اندازه باندې. آیا په دې کې غټ او واړه دواړه ګناهونه شامل دي که یوازې واړه؟ نو جواب دا ده چې عام محدثین خو داسې احادیث سره دا قید لګوي چې صغایر او ما عدا الکبایر د کبایرو نه غیر. د هغه وجه دا ده دا محدثین هغه روایتونو ته ګوري او هغه نصوصو ته چې د کبایرو باره کې توبه راغلې ده. لیکن راجحه دا ده چې انشاءالله په دې کې صغایر کبایر دواړه داخل دي، خو د حقوق العباد نه بغیر. ځکه چې دلته حدیث کې د صغایرو د کبایرو قید نشته. کله چې په یو روایت کې د صغایرو کبایرو قید نه وي نو دا په اطلاق باندې پرېښودل پکار دی. الله مهربانه دی چې د انسان غټ او واړه ټول ګناهونه په دې باندې معاف کړي. په دې بعضو نیکو اعمالو کې الله دا طاقت اچولی چې د انسان غټ غټ ګناهونه هم پرې معاف کېږي. نو دا روایت هم مطلق دی. کله چې مطلق شو نو دا په اطلاق پرېښودل پکار دي. نو الله نه امید دی چې غټ او واړه ګناهونه به دواړه په دې باندې معاف شي. لیکن د بنده حق چې دی نو د هغې باره کې دا قانون دی چې هغې ته به ورکولی کېږي، یا به د هغه نه انسان بخښنه غواړي یا به ورته خپل حق ورکوي. د دې نه غیر نور عام ګناهونه په دې کې مراد دي انشاءالله.